غزني کې امنیتي ځواکونو هغه کس نیولی چې غوښتل یې له کابل څخه نیمروز ولایت ته 3000 دانې ټابلیټ کا نشه یي ګولۍ قاچاق کړي. دغه په اصطلاح باندې ټابلیټ کا ده چې تقریبا په اندازه د 3000 دانې ګولۍ دي چې له کابل ولایت ته نیمروز ولایت ته قاچاقولې چې د لویو لارو ساتونکو مجاهدینو د کوتل په چکمن باندې ونیول. ورته مهال د غزني اوسیدونکي د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوي کې د اسلامي امارت د مجاهدینو چټک اقدام ستایي او غوښتنه کوي چې په دې برخه کې باید لا نور کوټلي ګامونه واخیستل شي. خواهش ما از دولت اسلامی این نیست که کسی که مواد مخدر سودا کنه یا فروش کنه یا قاچاق کنه اینها را گیر کنه در پنجه قانون. موږ د دولت کلک ملاتړ یو چې مجرمین ختم کړه، د صحت هم زیان لري، وروره اقتصاد هم یو څه ټکان زیان لري. از دولت خیلی خوش هستیم که مجرمین باید گرفتار شه و در پنجه قانون سپرده شه و کسایی که در مواد مخدر آغشته هستند بخش زوا باید یک زمینه مساعد شه که و تداوی شه و پس د مخانه خود برگردن. دا لومړی ځل نه دی چې غزني ښار کې امنیتي ځواکونه د مخدره توکو مخنیوی کوي. تر دې څو ورځې وړاندې غزني کې امنیتي ځواکونو هغه 3 کسان چې غوښتل یې له تخار څخه نیمروز ولایت ته 1 کیلو تریاک قاچاق کړي غزني ښار کې ونیول.